کشرانو، شاعرانو، ادیبانو، ملګرو، ستړي مشي. ډیره د خوشحالۍ موقع ده او ډیر زیات خوشحاله یو چې نن یو ادبي غونډه را جوړه ده او په هغې کې په کتاب باندې خبرې کیږي، په هغې کې په سندره خبره کیږي، په هغې کې د شعور خبره کیږي، په هغې کې د پوهې خبره کیږي. نو خوشحاله په دې یو چې زمونږ په چاپېچل کې دا خبرې ډېرې کمې شوي دي. زیاتر خلک چې دی نو هغه د په نورو هلو ځلو کې بوخت دي. نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یو داسې ادبي او علمي غونډه را جوړه شوې ده او د دې صحرا نړیواله پښتو ټولنه او بیا په خصوصي توګه باندې محمد عابد خان چې هغه د دې سرخیل دی، صدر دی، مشر دی، نو د هغه په نغوته د هغه په ډاډ باندې دا غونډې اکثر را جوړیږي. نو محمد عابد خان ته او د هغه ټولنې ته او د هغه د ټولنې ټولو ملګرو ته ډیر داد او ډیر شاباش. طارق مشال کتاب شاعري وکړه او کتاب چاپ کو او دغه چې کم شعرونه یې لیکلي دي نو هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې تقریبا 100% نه نو 80% هغه ولس ته رسېدلي دي او ولس خوښ کړي دي. هغه په د خوښې هغه مهر هغه په ثبت کړی دی، مهر یې په لګولی دی چې ښه شاعري کړې ده، خوږه شاعري کړې ده، روانه شاعري کړې ده، پسته شاعري کړې ده. ملګرو د دې کتاب په چاپ کولو کې ډېرې زیاتې مرحلې وي. دا مخکتنه او د پریس نه راوتل دا وړې مرحلې دي. د ټولو نه غټه مرحله د کتابت وي او خاص کر د پښتو کتابونه چې اکثر مونږ ګورو نو په هغې کې د کتابت اوس خو دا د املا دا ستونزې پکې راغلي دي، دا نوې املا او زړه املا. حالانکې دغه نوې املا چې ورته مونږ وایو نو دا هیڅ نوې املا نه ده، دا هم دغه زړه املا ده، بس صرف په دې یګانو کې یا په دغه یو څو توري پکې بدل دي او هغه په یو نشست کې زده کېږي. خو د بده مرغه زمونږ د ډېرو استادانو نه مونږ واورو چې یاره دا نوې املا چې ده نو دا ګرانه ده او دا یګانې لرکول پکار دي، حالانکې هغې ډېرې ستونزې حل کړي دي. نو د کتابت دا مرحله چې ده دا ډېره اهمه ده. اکثر په دې کې چې مونږ ګورو نو ډېرې زیاتې غلطۍ پکې وي. اوس د مشال خو ماله کتاب مخکې نو راکړی خو د هغې نه مخکې ما لوستو، ما په دې کتاب باندې لیکم کړی دی. اوس مې هغه خپل لیک کتو نو په هغې کې یو جمله ده چې د مشال د شعور رڼاګانې خورېږي یا په خورېدو دي، نو د شعور په ځای شور لیکلی دی، د مشال د شور رڼاګانې. نو دا د دې دا پروف پکار یو اکثر دا پروف وشي هم. ما خپل ځاني لکه څو ځله د ډېرو کتابونو پروف کړی دی، خو چې زه بیا ګورم زه په دې املا باندې دعوه خو نشم کولی خو پوهېږم پې څه نه څه. نو د ډېرو کتابونو دا ملګري ماله کتاب راکړي چې د دې پروف وکړه. نو د ډېرو کتابونو زه هغه پروف ریډینګ وکړم، هغه غلطۍ پکې ډېر ګران کار دی پروف کول، آسان کار نه دی. یو لفظ کتل او هغې ته سوچ کول، فکر کول او بیا په هغې کې غلطۍ راویستل دا ډېر ګران کار دی. نو دغه زه وکړم د ډېرو کتابونو، خو چې کله کتاب چاپ شي زه یې ګورم نو هغه غلطۍ پکې په من ون هغه شان موجود وي. نو یا خو کمپوزر چې وي نو هغه دا غلطۍ اکثر نظر انداز کی، هغه له شاعر ولا ورکی خو هغه بیا نظر انداز کی. نو شاعر له پکار دی چې د کمپوزر سره اخیری ټچ، فاینل ټچ ورګي نو هغه ناسته ورسره پکاري چې دا غلطۍ، ځکه چې دا کتاب بیا به شاعر نی او دا کتاب سونه او په شلګونو کاله به دا د خلکو په لاسونو په لایبررو کې به دا موجود وي. نو ډیر ښه کتاب چاپ شوی دی، کاغذ او ګیټ اپ ورسې ډیر زبردستی ټایټل او مبارکي ول ورکوم.
شاعري اوشو یو پوهان دی یو لیکوال دی هغه وی چې کله ما په یونیورسيټي کې سبق وی نو زمونږ په دغه کې به د شاعرۍ شعر او ادب یو کلاس لګېده نو هغه وی چې زه به د شعر او ادب هغه کلاس له به زه نه تلم نو ما نه چا تپوس وکړو ما هغه ته وی چې زه دا چې کوم موږ ته د شعر او ادب دا کلاس اخلي دا کوم پروفیسر دا زه پیژنم د دغه کیفیتو نه دا چې شعر په کوم کیفیتو کې لیکل شي د دغه نه دی خبر زه او دغه پروفیسر مونږ سحر مارنینګ واک چې ودوی هغه مونږ یو ځای کوو نو په لاره باندې ما چرې هم دی داسې نه دی لیدلی چې دی چېرته یو ښایسته ونه راشي مخې له یا مرغای د مرغو چغاري په ونو کې یا بل داسې ښایسته منظر مخې له راشي نو دی هغې ته چرې دی نه دی ودرېدلی او نه ده کتلي دي چې یاره دا وګوره دا څومره ښکلی دا مرغو چغار دی ودرېږه دا دی لږ دا ورو یا ودرېږي چې ورګه څومره ښکلی منظر دی نو د دې وجې نه چې ده کې دغه نشته نو دی په شعر باندې او په دې څیز باندې دی نه پوهېږي ده کې دغه حس د ده کار نه کوي نو زه څه له د په کلاس کې وخت ضایع کړم زه پې خپله پوهېږم زه ځان له ګورم نو دا شاعري چې ده نو دا اسان کار نه دی دا چې څنګه دغه ښکلي منظر ته دغه ښې سندرې ته ګل باچا الفت صاحب هم وایي چې کوم سړی په یو ښه شعر اورېدو په یوه ښه سندره اورېدو او د یو ښایسته مڼۍ په لیدو باندې د ده په دننه ده کې هغه د ده جذبات او احساسات راونه پارېږي په هغې کې هلچل پیدا نشي نو دا بدذوقه انسان دی ده کې دا د ذوق خاوند نه دی او چې کوم سړی دغه څیزونو نه متاثره شي نو دا د ذوق خاوند دی نو شکر دی د طارق مشال لکه چې څنګه وایي چې ښکلی دی سم ښکلی دی زما صنم ښکلی دی یو چې د سوات شي جانان بل موسم ښکلی دی نو دا طارق مشال د دې شعرونو خالق هم ښکلی دی دا کتاب هم ښکلی دی دا محفل هم ښکلی دی په دې کې چې کوم خلک راغلي دا ټول ښکلي دي او طارق مشال چې دی د دغه کیفیاتو نه راتېر شوی دی او دا شاعري کړې ده نو ډېره زیاته مبارکي ول ورکوو او بل په کامي اتل ایوارډ باندې تصور مانیروال هغه له مبارکي ورکوو تصور مانیروال زمونږ د 20-30 کالو ملګری دی او یو کلی یو ځای کې ژوند کړی دی یو ځای هم ناستې پاستې کړي دي ادبي هلې ځلې هم په یو ځای باندې کړي دي نو ډېر خوږ او څنګه چې عزیز صاحب خبره وکړه ډېر خوږ او سپېڅلی انسان دی او کتابونه هم چاپ دي نور ناچاپه کتابونه هم پراته دي نو په دې کامي اتل ایوارډ ورکولو باندې ورته ډېره مبارکي هم وایم او د نړیوالې پښتو ټولنې مننه او شکریا هم ادا کوم ښاد او آباد دي وي او دا ادبي محفلونه دې روان وي 2-3 شعرونه د انور خیال بونیري دپاره چې دی په دې باندې دا ریکارډینګ کوي چې هره سترګه چې زما متلاشي ده هره سترګه چې زما متلاشي ده یو مین باندې مې کړې ګل پاشي ده او اوږې تږي نظرونه پې ورخښ دي اوږې تږي نظرونه پې ورخښ دي حق حیرانه ورته پیغله کیلاشي ده او عاشقي معشقي دي وروستی خبرې عاشقي معشقي دي وروستی خبرې په ړومبي نمبر خبره معاشي ده او شونډې وچیچي او غلی شان روان شي شونډې وچیچي او غلی شان روان شي د مین سړي بس دغه بدماشي ده شونډې وچیچي او غلی شان روان شي د مین سړي بس دغه بدماشي ده او چې په سپینه جامه ته یې کړې صاحبه چې په سپینه جامه ته یې کړې صاحبه له دې غوره خو بیخي جیب تراشي ده
او مازیګر کې وکړي ښه د اډې سیل مازیګر کې وکړي ښه د اډې سیل د انور مانیروال دغه عیاشي ده